د کندهار داله در باندې ګورو چې څونه پاته ده. خټکي په څو دي نو؟ خټکي دغه په 140 دا به په چې دا داسې راګرځئ په دغه وخت کې که په تیزي کې را روانو بس پرې کرده یو حادثه ورسره تړلي نو دلته مې یو حیوان ولیدی چې دا کوم حیوان دی ولاک سلامونه جوړ په خیر وخت مو په خیر هیله ده چې ټول به جوړ روغ یاست خوش خوشحاله تکړه تازه به یاست زه پټان یم یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر سوی یم د سهار شل کم شپږ بجې دي نو نور وختونو خو سهار مال دا وخت زه په کلب کې یم خو نن د جمعې مبارکې ورځ ده نو هلته نه یم تللی ما ویل راسه چې نن بلې خواته ولاړ سو نن د خیر سره ځو انشاءالله په تاسو باندې داله ګورو د کندهار داله در باندې ګورو چې څونه پاته ده زیاتره خلکو ما ته کمنټونه کړي وو او ډېر دا ویلي وو چې د کندهار داله را باندې ووینه نو زم دا د خیر سره زه غمی راوتلی یو چې ولاړ سو داله وګورو چې اوبه یې څونه پاته دي څو ځینې پاته دي دا به نن تاسو په دې خپرونه کې وګورئ او په ضمن کې به د لارې ځینې شاټونه وګورئ سربند به ووینئ همداسې دا د دالې لاره به وګورئ ځکه د دالې لاره تاسو تر اوسه پرې فکر کوم پوره به نه یې لیدلې ځکه خلک چې پروګرام را شروع کوي بس راسن یا په داله کې را شروع کړي نو هغه لاره یې نه در باندې وویني راځئ نن د دې ځای څخه پیل کړو دا د برېښنا کوټ د پله عمومي سړک دی پر همدغه سړک زه روان یم او اوس د دې سړک پر پراخېدو یا غټېدو باندې کارونه هم روان دي د خیره سره چې دا سړک به ډېر پراخ سي ډېر اوږد به سي البته خلک به موټران ښه په استراحت سره تېروي نو دغسې چې مخته ولاړ سو بیا د تیرې اډه ده یوه زړه اډه ده یوه بیا هغه سر ته نوې اډه ده نو زموږ سره اوسئ چینل سبسکرایب کړئ لایک کمنټ وکړئ او روانه تر پایه وګورئ دغسې تېروي یم غمی ته څنګه ټیټ یې والا یاره څنګه یې کوې نو نن سهار مې راویستی دا وخت خو نه ته هم کار ته تللی خو نن جمعه ده نو ښه دی چې دا د سهار در خوب دا غوره وبولو چې ولاړ سو داسې وګرځو ځکه ښه هوا پرېشته هوا خو نه که ده چې هوا سره ګرمېږي موږ به د خیره سره بېرته په کور کې ناست یو انشاءالله انشاءالله دا عمومي لاره تاسې ګورئ دا د برېښنا کوټ د پله عمومي لار ده دا لار نو د ولایت سره موښلي عمومي دغسې پسې ځه بلا نو د خیره سره د اروزګان ولایت نو دا د کوتل مورچا د دې کوتل مورچې سړک هم جوړ شوی دی لاندې نو ارغنداب شین ارغنداب تر لاندې دی ډېر یو بهترین ځای دی دا دغه لاره یې ښه ورته جوړه کړې ده البته نو تاسې ګورئ هلته به ودرېږم دا ډېر یو ښه لاره یې ورته جوړه کړې ده سړک یې عمومي کړی دی البته پوخ دی مخکې لږ سره کډه کډه و خو اوس چې دی اوس دا دی اوس جوړ شوی دی عمومي یې ورته جوړ کړي خدای دې خیر ورکړي کور یې ودان چې دې سړک ته پوره پاملرنه وسوله او دا مخکې ډېر سره کډه کډه و
اوس ګور یو غرغنداب دی سهار وختي دی وروره ګوله خلک راوتلي دي زه د خیره سره څوک د بنډارو سره روان دي څوک وروره ګوله اوس روان دي څوک دغه زموږ رقم بالا وروره یو ځای انتخابي ځي بالا نه نو تاسو راسره اوسئ خپرونه تر پایه وګورئ موږ به د خیره سره ولاړ سو د کندهار داله به در باندې ووینو چې داله څونه پاته ده څو ځینې پاته ده دا به د خیره سره په دې خپرونه کې در باندې وګورو تاسې ملتیا کوئ خپرونه ګورئ در پایه پورې دا نو د سرکاري باغ سیمه ده دلته دوکانونه دا د وختي خلاص شوي دي ښه خټکي و هندوانې خرڅېږي دلته او هغه تر څنګ نور څه چې تاسو پکارېږي چې تاسو دالې ته ځئ هغه دلته پیدا کېږي په دغه دوکانو کې نو کوم څه ته چې مو ضرورت و بس د سرکاري باغ ته نارسېده دلته ودرېږئ او خپله سودا مو پوره کړئ تر څو بیا داسې نه چې مخ ته نسي پیدا خو مخ ته هم شته دوکانونه خو شته خو هم ښه دی چې دلته تازه سودا واخلئ دا خټکي دي دا خټکي وطني دي انډیواله د کوم ځای دي دا معنی به ښه ماشاءالله دا خدای دې رسېدلي دي د خیره سره او هندوانې به ځان د فرای د فرای افرین انګور هم دا دي ګورئ دوستانو رسېدلي دي د خیره سره دغه دي دا ښایسته ښایسته انګوران دا زردالو دي دغه دي چې شورته وایي عجبه شی بولي دا دي نوم یې رسېږي ګلاس ګلاس دی او دا هندوانه دی هندوانه خوږې هندوانې خټکي په څو دي نو خټکي دغه په 1 سل اچا دي دا بیا په 1.5 سل دا لاندې په 1.5 سل هغه په 1 سل اتیا دي او هندوانې په څو دي هندوانې په 100 په 100 افغانۍ هندوانې له سیر نرخ دی دا هم به انشاءالله وروسته بیا دا خو تاسو هم ګران درکوي نو یو څه هم قیمت لوړ دی خو بیا هم نو اوس ګوره دا چې کې په 1.5 سل افغانۍ نو خو بیخي بس بلا د یوه کور بس دی نو ډېره مننه اباد اوسې لیدونکو دلته مو څه اوبه هم به راواخیستلې تاسو راسره اوسئ د خیره سره چې مخته ولاړ شو ته ښه یې انډیواله سا چې چیر دی طبیعت چې راسته دی ازاد واجس دوستانو دا د سربند سیمه ده د سربند دوکانونه دي ګورئ دا تاسې دلته نو ډېر څه پیدا کېږي البته دغه د خوراک پر برابر چې خلک یې خوري نو هغه دلته پیدا کېږي ډېر دوکانونه دي ګورئ داسې تر هغه سره پورې دا دوکانونه دي او د یادونې وړ ده چېرته یادونې وړ ده تاسو ما ته مخ راواړوئ تاسو ما ته وګورئ خبره داسې ده چې دغه دی چیشتی ما و دا خوله مې وتلې ده دوستانو نه خندلی سمه نه اوبه په څښلی سم داسې رقم بخار یې کړی دلته اقصاد موږ سره پروړ هم را سره دی ور واړوه دا دی پروړ هم موږ خو داسې کار نه کوو دا اوس وروره ګوله که پر لارې باران شو د موټر سر به ګل کو د موټر پر سر به بلا دستې خاوره ماده کو پروړ به په ګټ کو بلا بام د موټر بام ګل کو دا نو پرون موږ سلام علیکم پرون موږ د کور دپاره یو پارسل پروړ راوړی هلته یو بام یو شنې دالنچه وه انا ویلو دا دالنچه به ګل کو نه منه اولا پروړ مې راوړی موټر کې مې کښېښوی سهار وخت چې خو نو چې لمونځ مې وکړې بدخواب وم وروره ګوله راووتم بلا په پروړ څوک خبر ما ځم پر غمې غږ وکړې مان راځه راوخېږه بلا موټر کې پروړ دغسې پاته دی نو بلا بامونه هلته دغسې پاته دي چیکه کار دی چیکه کلی دی نو دا د سربند سیمه ده دغسې مخ ته روان یې د خیره سره ولاړ به سو چې تر څو داله ووینو چې داله څو ځینې پاته ده اوبه یې څو ځینې پاته دي دغسې به د کمپنۍ علاقه به وګورئ شاوخوا سیمه به وګورئ نو بس ملتیا مو کوئ مهمه خبره دا ده چې ملتیا مو وکړئ انشاءالله
الوي اوس نو مخ ته به بیا ځینې ځایونه زه چې وینم هلته شاټونه درته نیسم صحیح تاسو را سره اوسئ یوټیوب چینل ګورئ دا سبسکرایب مه هېروئ دا په وچه کلکه ځواني درته وایم دغه سبسکرایب مه هېروئ هغه تر څنګ بلا خو نو دغسې پسې ګورئ نو خو بلا دغه خپرونې دي نو دغه اوږده لار چې ده دغه لار چې ده د عدلیې ته چې تللې ده دا خو نو د دغسې د روزګان طرف ته هم تللې ده پر دا پیچ به ډېر احتیاط کوئ دلته دغه پیچ چې راځي دا پیچ ډېر خطرناکه دی زیاتره وخت موږ دلته د ټکرو شاهدان پاته سوي یو موټران دونه په تیزي سره را روان یا موټرسایکلان چې بیخي ډېر تیز را روان نو دلته احتیاط پکار دی ډېر احتیاط پکار دی ګوره دا داسې رقم پیچ لري رقم کچ لري دلته نو بس چې دا داسې راګرځئ په دغه وخت کې که په تیزي کې را روان و بس خدای نکرده یو حادثه ورسره تړلي نو د یو خوا هم دغسې وسایط را روان دي د دې خوا هم را روان دي بلا داسې یو رقم وترایي ده نو دلته باید ډېر احتیاط وسي هغه کسان چې همدا اوس ما غږ اوري کله چې دالیې ته راځئ پر دغه پیچ باندې ډېر احتیاط کوئ د خپلو وسایطو سره تر څو ځان ژغورئ او ځان د غرو پر سر لمر دی وایي مازدیګر مه ګوره ما ګوره مازدیګر به تل وي زه به کله کله یم خو دا سهار دی سهار دی ما د مازدیګر ټپه درته وویله دا نو په داله کې هغه سیمه ده چې تکیه څوک ورته وایي څوک کمپنۍ ورته وایي ډېر یو ښایسته سیمه ده شینګیا یخه سایه اوس په ښار کې موږ د ګرمۍ څخه طاقت نه کېږي خو دلته یو دوه او درې خلک مو ولیدله پټوان یې پر ځانو ټینګ پیچلي وه نه لکه هغه یخ چې کېږي نو دلته داسې یو ښایسته او طبیعي هوا ده چې موږ یې فکر نه و کړی یاره چې د سړي وس کار کوي چې ماښام مار بس خپله بستره راوړي دلته پرېوځي سهار وختي بیرته ځي سهار وختي لا نه در د 10 بجو هوا سمه ده داسې یخه هوا داسې یخه سایه او یاره نوش جان نو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی میده ریزونه لیدونکو موږ د خیر سره راورسېدلو په خیر اوس په نو څه داسې په پښو تګ وکړو دا نو داسې پر لوړه پر غره باندې به روان یې خو ښه خبره دا ده چې دغه ځای ټوله کانکریټ کړی دی ډمبر کړی دی تر څو خلک اسانه وخیږي ځکه دا خو غر دی په غره کې یې لاره جوړه کړې ده نو ډېر ښه دا چې نن ورزش ته نه یم تللی دا خپله ورزش دی چې په دې کلب البته پر دې غره باندې روان یو دا خپله ورزش دی ولې سهار وختي دی کم شی مو هم نه دي خوړلي یوازې بس په تشه معده راوتلي یو دغه دالې ته ځو داله در باندې وینو چې څو ځینې پاته ده هغه پارچه خو یې مخکې وچ سوی دی درېدلی دی نو اوس په دا وګورو چې اوبه څو ځینې پاته دي دلته ټنډیلونه دي ټنډیلونه ایله کړي دي تر څو هغه باغدارانو ته هغه ولسوالۍ ته اوبه ورسیږي نو دغسې خبرې دي دونه ښایسته هوا ده چې تاسو یې فکر نه شئ کولی ګرمي خو په کندهار کې بیخي ډېره د حد د پاسه خو دلته چې راسئ دلته به مو طبیعت برابر سي او ډېره یو ښایسته او ایچ ډي هوا ده نو تاسې راځئ د خیر سره چې لوړ ور وخیږو هلته به بیا نورې خبرې کوو او بالاخره راوختلو یو څه خولې هم راباندې رالې خامخا نو لوړه ده نو دلته راوختلو اوبه
د دالې ته کم سوي دي ولې چې باغداران ورته ضرورت لري اړتیا لري نو ټنډیرونه په دې خاطر یې لدي نو زه به دا در باندې وګورم چې اوبه څو ځینې پاته دي او دغسې راسره اوسئ خپرونه وګورئ سره کوم ګرمي مې اوس خدای تر بچې قربان سم بنده چې دی ډېر ناشکره دی او ډېر هرس یې ډېر دی د مثال په توګه مثال ته لاندې زما ول چې څونه ښایسته هوا ده نه دلته لوړه پورته سوم بیا ګرمي ده هلته مې داسې د یخې هوا احساس کوي دلته د ګرمې هوا احساس ده نو عمومي خبره دا شوله چې باید په هر حالت کې څوک شکر وباسي په هر حالت کې راضي واوسېږي ولې هر حالت چې دی تېرېږي که ګرمي ده یعنې په کال کې 4 فصلونه دي دا موږ ته ښیي چې ژوند پر یوه قرار نه دی دوبی دی منی دی ژمی دی پسرلی دی دا هر فصل ځان ته هوا لري او هر فصل کې زموږ خیر دی ګرمۍ ته موږ هم هر څه ورته ضرورت لري دغسې پسرلی دوبی منی ژمی ټوله هر کال کې په کال کې د هر موسم کې موږ ضرورت لرو نو خوږو لیدونکو موږ باید هر کله شکرګزار واوسېږو دا د کندهار دهله ده او دا زه پتنګه یم ستا د سترګو بلا واخم ناز پر ما که یک قدم پیش یک قدم پس او بله خبره داسې ده چې نو راځئ 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 ډېر خبرې به نه کوم چې در باندې ونه غمیږي راځئ دا منطقې را سره وګورئ دوستانو تقریبا څو ځینې خالي سوې ده د لویه سره دا 1 2 3 4 ځینې نه ډکېږي دا د وخته دغسې ده چې بیا دې ځای ته اوبه راورسېږي بلا پارچاو کېږي نو هغه 4 ځینې که ځینې وباسو بیا نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ځینې خالي سوې ده 15 ځینې خالي سوې ده او زه ورته هڅمه دلته مې یو حیوان ولیدی چې دا کوم حیوان دی ولاک دغه دی چونګاښ دی که څه دی دا دی چونګاښ دی دغه نو دا به کوم ځای دی دغونه غټ مایان پکښې دي چې څه درته ووایم هلته موږ لوړ ولاړو داسې د اوبو کې د شړپۍ وو دا کوچني مایان بیخي ډېر پکښې دي او فکر کوم چې دا به 40 ځینې وي اوس تقریبا 20 ځینې نو 20 ځینې نوره ده یا ډېره به یې نورم خو به زه په دې اړه پوره معلومات نه لرم هغه خلک چې معلومات لري هغوی دې راته ووایي چې داله مکمل څو ځینې ده دغه ګورئ نوی داغ دی د اوبه هغه دا دی راسره پرې دې خوا بیا پلا بیا ځینې حساب کو دا یې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 دا 4 ځینې وباسئ 20 دی البته 4 ځینې وباسئ پر 16 پاتېږي یعنې تقریبا 16 ځینې دا خالي سوې ده نو داسې ترتیب دی دا نو د کندهار دپاره غټه هستي ده د اوبو پر برابر چې دا اوبه ډېرو ولسوالیو ته ګټه رسېږي
عاشقه مې څه ناولده زنځران یې ورچولي دي یار اوه ډبل غټ زنځران دي نو دغسې خبرې دي خوږو لیدونکو دا و د دالې بند چې در باندې وموکتی تقریبا 16 زینې خالي سوې ده او نور یو بله پاته دي نور نو دغسې خبرې دي ځو د خیر سره بېرته لاندې هلته دغه د دردالې د دغه چې ووځو در دا کمپنۍ و د دې ځای چې ووځو هلته مخ خورا ښه ځای دی که تاسو لیدلي هغه د یو رقم ابشارو ځایونه چې به دغه داله چې پرچاو سي بیا هلته خورا د اوبو کش و مکش نو هغې خواته ځو هلته خو اوس پرچاو نشته خو دغه شته اوبه شته خورا ښه سایې هم دي هلته به یو لاس مخ پرېولو هلته به مجلس وکړو نور به نو بیا خپرونه پای ته رسوو د خیر سره تاسې راسره ملتیا وکړئ دغسې ښایسته هوا ده دلته هلته لوړه ګرمي وه دلته د هوا سمه ده د شادۍ مژده سو دلته نو بس نن د جمعې ورځ ده د خیر سره ماپښین د 2 بجو مابعده ډېر رش دغه سیمې چې تاسې ګورئ دلته د خدای مخلوق ناست دي نو موږ په دې خاطر لږ وختي رالو چې تر څو تاسې ته دغه خپرونه ښه پوره چمتو کړو او کم رش نه وي ځکه دا وخت سهار وختي دی څوک نسته د مرغانو او بلبلانو غږونه دي ښایسته هوا ده یخه سایه ده او دغسې خوندونه دي غمی هم بس خاص په شاټو بوخت دی غمی هم ځان ته سړی دی وروره ګله واټساپ دی سټیټس دی بس دا کیسې دي نور نو دغسې ښایسته علاقه ده اوس زه د خیر سره هلته کښته چیرې چې اوبه بهیږي یو څه مجلس به هلته وکړو بیا به نو د خیر خپرونه خلاص کړو ګورئ د دا توتانو لاندې خلک ناست دي بس د جمعې ورځ دلته تفریح کوي د ملګرو انډیوالانو سره دغسې ځای دی نو وګورئ په باچې باندې ارځي بس ځوانان دي آباد دي ښاد دي ودان دي او وطن دي تل دغسې په امن وي چې ځوانان مو د خوشحالۍ ساه واخلي نو هم دې به خدای لره چې زموږ هیواد دغسې سیمې لري چې هم ورته راسې د انسان روح تازه کېږي د انسان فکر سمیږي او څوک ډېر د خوشحالۍ احساس کوي په دغسې یو هوا کې په دغسې یو ځای کې افغانستان دی زنده آباد دی ولسونه دی خوشحاله آباد دی خدای پاک دی هر مسلمان ته ښه د حلالو رزق و روزي ورسره ورکړي چې په دغسې خپل په هیواد کې دغسې خوشحالۍ او دغسې احساس تېرې طبیعت یې رستی نو راځئ د خیره چې مخ ته ولاړ شو پر یوه ځای به ټولې خبرې نه کوو دغه نو هغه سیمه ده چې ما یې په اړه خبرې کولې داسې شینګیا ده داسې هوا ده چې علاحده ښه لګېږي په دغه چمن کې د چې تاسې وینئ دلته نو تېره شپه ډېرو خلکو مجلسونه کړي دي ولې تېره شپه د جمعې تېره سوې ده نو دلته خلک راغلي دي دلته یې مجلس کړی دی دلته یې بانډار کړی دی او بیا یې شپه تېره کړې ده ولې په سوشل میډیا کې فیسبوک کې ما ډېر پوسټونه لیدل چې د دې ځای کېدل چې په دغه کې یو داله کې یو ایچ ډي هوا ده نو دونه ښایستې اوبه دي ښه یخې او صفا اوبه دي اوهوهو ماشاءالله ماشاءالله نو بس مازې وبازي غواړي خیر خپرونه خلاصه سي دلته به ولمبېږو نو دغسې موسم دی دا لندن یا پاریس نه دی دا زموږ ښایسته افغانستان کندهار دی او داله ده دا دی او نصیب مو وسه مسافرو چې راسئ خپل هیواد ته دغسې میلې او منظرې وکړئ په دغسې ځایو کې وګرځېږئ په صحیح معنا به مو ساعت تېري
طبیعت به مو رستی دا چشکي هله څه به سوی دی بیچاره څه به سوی خدای دې روغ صحت ورکړي انا د کوم ځای د هغه ځایه پښې څه به سوي ده تا دغسې پیدا سوی دغسې وې نظر شوه دی نو بیا مو دوا نه ده پکړې الله دې روغ صحت درکړي خدای دې غیبي جوړ لره د اوبو شرارې خاورئ دی به چشکي نو دغسې خبرې دي دوستانو دغسې کیسې دي ومې غوښتله چې راسم او په تاسې باندې دا خپرونه وګورم چې د حالت څو ځینې اوبه خالي تللي دي او هغه تر څنګ د دې ځای دغه شینګیا یخې اوبه هوا دا منطقې در باندې وګورو نو چې رښتیا سي ښه ساعت مو تېر شو طبیعت مو مرسته شو هیله لرم چې ستاسې به هم زموږ دغه خپرونه د خوښ وړ ګرځېدلي سګړی به پام په بله سوی او شکونه به برابرې په نورو هیوادو کې صحیح دی غټ غټ ځایونه به د اوبو تا سمندرونه به خو زموږ دپاره دغه هم سمندر دی هم خوږې اوبه دي او دا زموږ دپاره ډېر قیمت لري نو بس الله پاک چې ښه د خیر بارانونه وکړي چې په هغه وخت کې زموږ ورته ضرورت چې په هغه وخت کې زموږ د هیواد د بزګرو او کښتګرو ورته ضرورت په هغه وخت کې د الله پاک ښه د خیر رحمتونه پر موږ باندې ووري نو دوستانو نور به ماته اجازه راکړئ ومې غوښتله چې دغه یو کوچنۍ خپرونه ستاسې دپاره چمتو کړمه او تاسو یې راسره وګورئ د وطن یوه څنډه د کندهار ښار داله خدای مو خوشحاله لره آباد یاست عشان ډیواله تو داسې جهت کړی دی جهت نه دی ساعت مې لا تېر شو ساعت یې تېر شو ساعت مې تېر شو سهار وختي مې راوغورځولې سهار وختي ژبه ښه خوند یې وکړي دا وخت در خوب دا منطقه ښه ده چې سړی وګوري خوب ډېره ښایسته ده منطقه ډېره ښایسته ده یخ هوا وه یخ هوا وه ښه ساعت مو تېر شو نو نور به د خیره سره موږ دلته یو لمبا وکړو بیا به نو د خیره سره ځو مختشار په طرف بیا تر یو بلې داسې ښایستې خپرونې چې زه ستاسې په درانه حضورونو کې حاضرېږم ما ته اجازه راکئ تاسې هم ښه وخت ولرئ خدای مو خوشحاله لره آباد واوسېږئ د ژوند په ټولو چارو کې برلاسي او بریالي واوسئ هغه وایي ستا د سترګو بلا واخم ناز پر ما که یک قدم پیش یک قدم پس او سارا چاره بیبی هغه بچاره بیبی جانمرګي کورولا مې دیونه مرواري دانه دانه نو ښه وختونه ښې چارې د الله په امان د کندهار داله در باندې ګورو چې څونه پاته ده خټکي په څو دي نو خټکي دغه په 140 دي دا به په چې دا داسې راګرځئ په دغه وخت کې که په تیزي کې را روانو بس پرې نه کرده
کیسه ورسره تړلې نو دلته مې یو حیوان ولیدی چې دا کوم حیوان دی ولاکه